د پښتو ادب او پښتو شعر مینوالو سلامونه او احترامات. پښتو زموږ ژبه ده، زموږ د مور ژبه ده. هر هغه سړی ډېر هر سړی دی او ډېر د ارزښت سړی دی، ډېر قیمتي سړی دی څوک چې د دغه د ژبې د مور ژبې د ژوندی ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. طلب د انټرنیټ د لارې دغه خدمت ترسره کوي، ستاینه یې کوو په دې هیله سره چې د طلب معیاري انتخاب به د پښتو د شعر سنجیده قاري چې دی خوښوونکي چې دي، کوم سنجیده لوستونکي چې دي، څوک چې ښه شعر اورېدل غواړي، د طلب هر انتخاب چې دی هغه ډېر معیاري دی او دا به د پښتو ژبې لپاره د پرمختګ او د پښتو د روښانه سبا لپاره یو ذریعه زه په دې ویاړم چې د شانګلې د خاورې نه یو داسې پاڼه ده روانه ده چې پای کې ډېر د ښه انتخاب کېږي، ډېر د ښه شاعري، ښه شعر، ښه شاعران او خدای دې وکړي چې دغه معیار همدغسې برقرار پاتې شي او دا پاڼه د پښتو ژبې د پښتون ولس او د شانګلې د خاورې لپاره د روښانه سبا یو وسیله شي، وجه شي. ډېره مننه.